السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو عزتمنو دای څو خبرې په غور سره واوري او ضرور واوري، دومره نشر کی چې د هر یو ته ورسیږي. اوس ماته د یوټیوب ایسو تصویران یو چا راولېږله چې په هغه کې زموږ مسایل یا د نورو علماو مسایل نشر سوي دي. پر هغه باندې د ښځو بربند یعنی نیمۍ لس تصویران دي یا د سړیو د ښځې. نو هغه دا ویله چې دا څنګه جایز دي چې تاسې پر مسلو باندې دا تصویران لګولی دي. محترمو عزتمنو، زموږ هره مسله چې نشر کیږي د میډیا پر هر لاره باندې زموږ خادمان صرف پر هغه باندې د مسلې نوم لیکي، بل د هیڅ شي تصویر پر هغه باندې نه وي. دا هغه کسان دي چې زموږ خادمان نه دي، هسې د ټلګرام یا د واټساپ د ځای څه مسله راواخلي تصویران پر جوړ کړي او نشر کړي. او زه به دې خلکو ته وایم د دې به دا سوچ و فکر وي چې دا طریقه به خلک ډیر وګوري نو موږ ته به ثواب میلاو سي، یا به د هغو اصلاح وسي، یا به بل څه دنیاوي مقصد پکې لري چې خلک یې ډیر وګوري، دوی به څه ګټه جناخي. دا خلک چې د الله څه وبېرې شي. که یو بل سړی داسې غلط شان نشروي د هغه عذاب به کم وي در دغه سړی چې په دین باندې عیاشي نشروي، پر دین باندې د دین پر مسله باندې یو فحش تصویر نشروي. دا چې د الله څه وبېرېږي په دې باندې دی دین اسلام بدناموي. الله جل جلاله هېڅکله موږ ته دا نه وایي چې تی دین په عیاشي سره چاته ور ورسوئ. کم چا چې د عیاشي باندې دین کاوئ الله د هغو رد وکړي. په بیت الله شریف طواف چې کله مشرکانو لڅ کاوئ د ثواب په نیت دوی لڅ کاوئ، دی نه و چې دوی عیاشي کول، د ثواب په نیت یې لڅ کاوئ چې دا زموږ جامې به ناپاکې وي یا دا د حرام په پیسو وي. نو لس طوافونه به د ورځو سړي کول، د شپې به ښځې کول. والذین اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. دوی به دا کارونه کول، دا فحش کارونه، لس طوافونه به کوله. او دوی به دا ویل چې دا زموږ پلارو نیکه داسې کوله. والله امرنا بها، و هغو ته الله ویلي. نعوذ بالله. الله څه وفرمانه؟ قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. ای نبی ووایه و دې ته الله هېڅکله د عیاشي د فحشي امر نه کوي تاسو ته. نو زه به دې خلکو ته خواست کومه چې د دین په عیاشي فحشي سره هېڅکله نه خورېږي. دا خلک دي د الله څه وبېرېږي، د دین په نامه دې داسې کار نه کوي چې هر سړی یې کوي دنیا او آخرت په دواړه تباه او برباد کړي. نو زه به دې ته خواست کوم که چیرې تاسو د دین خدمت کوئ په صحیح طریقې سره مسله نشر کوي، پر هغه خط باندې کم خط سره چې موږ نشر کړې ده که څوک وګوري که نه وګوري الله تا ته ثواب درکوي. نشر کول زما او ستا کار دی، تکمیل ته رسول دا د الله کار دی. زموږ په وسه کې چې څه وي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر سړی د خپل وس مطابق مکلف چې څومره زه نشرولی سم څومره زه رسولی سم دې مکلفه نه وي چې ټوله دنیا ته یې ورسو په غلطه طریقه سره، په غلطو تصویرانو سره لس بربند تصویران پر ولګوه. نو عزتمنو دا پیغام در هر هغه چا پر ورسوئ چې هغه په یوټیوب یا په فیسبوک کې داسې کار کوي د دین او د اسلام په نامه باندې دی بربند او لس تصویران نشروي. الله دې و دا خلکو ته هدایت وکړي. الله دې پوهه او سمج را په نصیب کړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.